الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى خیسته نمونه و صفات دا بیانیدو. ابتدائی دو درسونه په دې مبارکه موضوع کې شیو. یو کې منګه ابتدائی اهم خبرې بیان کړې وي چې هغه تعلق ساتي د الله د نومونو او صفاتو سره. بعض اهم خبرې بیا د الله سبحانه وتعالی یو نوم د هغې په باره کې خبره شوې وه او هغه نوم الله. او دا خبره موږ بیان کړو چې دې کې اختلاف دی چې د الله اسم اعظم کم یو دی، خو د دلایلو په رڼا کې دا خبره ښکاري چې د الله اسم اعظم هغه هم دقه الله دی. دا هغه نوم دی چې انساني په دعا کې یاد کړي او څه پې هم غواړي د الله نه، نو الله یې وله ورکوي، په شرط د دې چې انسان کې هغه شروط د دعا د قبلېدو هغه پکې پوره وي، هغه آداب پکې، نو الله سبحانه وتعالی بیا د ده د دعا دا بیا قبلوي. د دغه نوم په باره کې پوره تفصیل شوی او موږ دا خبره په اوله کې بیان کړې وه چې د الله سبحانه وتعالی د نومونه چې موږ ذکر کوو نو نوم به ذکر کوو، بیا د هغه نوم معنا د دې څه معنا ده، دلایل په دې نوم باندې چې د الله نوم دی، او بیا به دا خبره ذکر کوو په آخره کې چې د دې نوم به زما او ستا په ژوند باندې څه اثر وي، یعنې څه فایده ترې موږ ته میلاویږي. د الله سبحانه وتعالی دویم نوم دی الرب. رب چې موږ وایو الرب د الله سبحانه وتعالی نوم دی. وګوره د الله د نومونه چې دي د دې سره چې عبد ولګي نو د ځان دپاره یې ښودی هم شي، لکه مخکې الله نوم نو عبد الله، و دا الرب دی نو عبد الرب، بنده د رب. او بیا بعض نومونه د الله داسې دي چې هغه په الله پورې خاص دي، او بعض داسې دي چې انسان کې هم هغه صفت راتلی شي، خو بیا هم د الله او د مخلوق د صفت یو شان نه وي. لکه د رحمت ته صفت دی، رحم الله هم کوي، رحم په بندګانو کې هم شتي، خو کوم ځای کې د بندګانو رحم او کوم ځای کې د الله رحم. نو صحیح ده چې کیدی شي چې یو صفت په الله کې او د صفت په مخلوق کې مې بس صفات داسې شتي، خو دی به دا معنی نه چې د صفات یو شان دي، څنګه چې د الله غیر داسې د بندګانو نه، د ځمکې او د اسمان فرق دی. لیس کمثله شی. الله په قرآن کې د خپل ځان مبارک دا خبره کړې چې زما په شان څه شی نشتی، لیس کمثله شی. نو دویم نوم د الله شو الرب. په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې دا نوم راغلی، لکه سورة یاسین کې الله وایي سلام قولا من رب رحیم. من رب الرحیم، هغه رب چې هغه مهربان رب دی. او حدیث کې راځي په سنن ترمذی کې دا حدیث دی اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر. بنده رب چې دی بنده ته د شپې په د اخرنۍ حصه کې ډېر نږدې، ځکه چې الله د دنیا د اسمان ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. نو دې ځای کې هم رب ټکی ویلی اقرب ما یکون الرب. د الله دویم نوم څه دی؟ الرب. د رب معنی څه ده؟ په اصل کې د رب ټکی چې دی دا په عربۍ کې د تربیې نه اخیستی شوی دی، تربیت ورکول. رب العالمین هغه ذات دی چې هغه تربیت کړی دی ټولو مخلوقاتو او په ډېرې ښه طریقې سره یې کړی. قسمه قسم حالات پر انسان راځي
په زناورو راځي، په پیریانو راځي، په څاروو راځي. خو د دې ټولو حالاتو سره به دا انسان څه کوي؟ دا پیری به څه کوي؟ دا څاروی به څه کوي؟ دا زناور به څه کوي؟ دا تربیت چا ورکړی؟ دا رب العالمین ورکړی، ځکه ورته رب ویلی کېږي. نو په اصل کې دا رب ټکی دا د تربیت نه اخیستی شوی دی چې الله هغه ذات دی چې د دې مخلوقاتو تربیت یې کړی. بیا په دې کې ډېرې معنی دننه پرتې دي، د رب ټکي کې ډېرې معنی پرتې دي. یو، رب معبود ته ویلی کېږي د چا چې بندګي کېږي، الاله المعبود. دا معنی به کوم پرته ده دننه؟ لکه حدیث کې راځي، په صحیح بخاري کې، په صحیح مسلم کې حدیث دی چې قبر کې به دا تپوس کېږي من ربک. دیز کې من ربک معنی څه ده؟ یعنی تا د چا بندګي کوله، معبود دې څوک و، اله دې څوک و. په رب کې دننه دا معنی پرته ده. دغه شان دا معنی به کې پرته ده مالک. الله مالک دی د دې مخلوقات. السید مشر، باچا. لکه یوسف علیہ السلام سوی انه ربی احسن مثواي. دیز کې رب هغه عزیز مصر ته وی، وی عزیز مصر زما سید دی، زما مشر دی، او هغه خو زما ډېر اکرام کړی دی. نو دا کیدی نشي چې زه د هغه د ښځې سره غلط کار وکړمه. نو رب په معنی د سید راځي، د مشر راځي. د شان رب په معنی د تدبیر کوونکي راځي. الله هغه ذات دی چې تدبیر کوي، د دې ټولې دنیا د نظام چلوونکی. دا ټوله خبره چا روانه کړې ده؟ الله روانه کړې. دا معنی په دې رب کې دننه پرته ده. په رب کې دا معنی هم پرته ده، یعنی په تا باندې چې څوک احسان وکړي، نعمت تله درکړي، په دې کې دننه دا معنی هم پرته. المنعم، نعمتونه ورکړي دي دې مخلوقاتو ته. حدیث کې راځي که نه کله چې هغه یو کس د بل کس زیارت له ځینې وي هل لک من نعمة تربها علی. دا رب ټکي کې دا معنی دننه پرته ده المنعم. سبحان ذي الجبروت والکبریا والعظمه. پاک دی هغه ذات. دا ټول د هغه نعمتونه دي. دا څه چی دي؟ دا څه چی دي؟ دا ټول د چا نعمتونه دي؟ دا د هغه رب نعمتونه دي. په رب کې دا معنی هم دننه پرته ده، په یو حال باندې ثابت او همیشه اوسېدونکی. لکه عرب دې څه خبره کوي، وي رب بالمکان. رب بالمکان معنی څه ده؟ یعنی دا سړی په دغه ځای کې پاتې شو. نو رب العالمین همیشه پاتې کیدونکی ذات ته، او په یو حال دی. دا نه چې طاقتور دی، کمزوری کېږي، اوده دی، ویښ دی، اوده کېږي، علم ورسره دی بیا نشتي. نه، والعیاذ بالله. الله د دې هر څه نه پاک دی. رب العالمین همیشه پاتې کېدونکی ذات دی. شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی رب هغه څوک دی چې هغه کې درې خبرې یو ځای شي. خالق دی د دې ټولې دنیا او مخلوقاتو، دویم مالک دی د دې هر څه، دریم نظام چلوونکی دی. دا رب مختصر معنی دنه وبکې لازم دا خبرې ته چې کله مونږ شروع کړي که نه الحمد لله رب العالمین. رب څوک دی؟ رب هغه دی چې ته پیدا کړی، رب هغه دی چې مالک دی د هر څه، رب هغه دی چې نظام چلی دی د هر څه. الله دې ذات نه دی چې د هر څه پیدا کړي دی او بیا پرېښودي دي. د هر څه پیدا کړي دي، بیا د هغې هغه نظام هم چلوي. او داسې الرب الف لام چې ورسره ولګي دا صرف د الله دپاره استعمالیږي. او که موږ داسې ووایو چې رب الدار، رب السیاره، لکه اضافه یې کړو بل څه شي ته، دا جایز دي، ځکه چې رب په معنی د مالک هم راځي.
نو د رب الدار معنی څه شو؟ یا رب البیت، د کور مالک. رب السیاره د دې ګاډي مالک، صحیح دی. خو الرب څوک دی؟ هغه صرف الله دی. رب اوس موږ داسې ویلی شو چې رب الجاریه دا د دې وینځې مالک دی، دا د دې غلام مالک دی، صحیح. خو یوازې د هر څه نه چې موږ رب ټکی وایو چې رب، نو هغه یو رب العالمین دی. هغه رب په دې کې بیا شرعي معنی، دا خو ما لغوي معنی یادې کړې چې دې کې دا معنی پرته. شرعي معنو له چې ورشي دا خو یو اوږده موضوع دی. رب څوک دی؟ رب السماوات ورب الارض رب العالمین. رب د اسمانونو، رب د ځمکو، او رب د ټولو عالمینو دی. وهو رب كل شيء. سبحان الله، سورة الانعام کی اللہ دا ہر شی رب دے. وهو رب العرش العظیم. رب العالمین رب دے دا عرش، اگر رب دے تربیت کڑے دے ټولو مخلوقاتو. اگر رب دے چې هغه یوازې دا هر څه پیدا کړي، د هغه سره پکې څوک شریک نشته. هغه رب دی چې هغه مالک دی د هر شي، د هر مخلوق، د هر څه. هغه رب دی چې د هغه داسې زور دی چې داسې زور د چا نشته، داسې باچایي دی چې داسې باچایي د چا نشته، او داسې نظام چلی چې داسې نظام څوک نشي چلولی. ځکه کله چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د دې سپوږمۍ بحث کوي او د دې نور بحث کوي چې نور لاړ شي سپوږمۍ، سپوږمۍ لاړ شي نوري، بیا د ورځ په شپه کې او شپه په ورځ کې نه باسي. د هر څه داسې په ترتیب روان دي. د انسان ذهن ته دا سوال راشي چې دا څنګه؟ نو رب العالمین په خپله جواب وکړي، ذلک تقدیر العزیز العلیم. دغه اندازه ده د زورور او د پوهه ذات، د ټول ترتیب هغه روان کړی. دا رب دی، نظام چلوونکی د هر شي، تربیت کوونکی د هر مخلوق. دی ګبین دی مچۍ ته چا ویلی دي چې ته ګندګۍ له خوله مه وړله؟ دا تربیت چا ورکړی؟ الله ورکړی. دی سپي له، دی پیشو له، دی زناور له د تربیت الله ورکړی. ستا په دې کور کې چې د څاروی ولاړ دی، دا چې په دې هر څه پوهه دی، د خوراک ټیم او بیا د هغه د ودرېدو ټیم، او بیا چې راوباسي که خیال هم کړی دی اوبو ته چې راوباسي، د غوجلې نه راوباسي هغه ځي ته پخپله ځي، داسې ده که نه؟ او بیا واپس خپلې غوجلې له واپس راځي. چا دا تربیت کړی دی؟ دا یو رب العالمین دی. د ماشوم تربیت، دا ماشوم د مور په خېټه کې دننه چا ساتلی دی. بیا چې کله راووتو نو څنګه په ترتیب باندې زه یم، د الله حفاظت دی. کنه سړی وایي چې دا ماشوم دغه دی زخمی شو، دغه دی راولید او دغه دی داسې شو، دغه دی، خو الله یې ساتي. الله تربیت کوي. په وړوکوالي کې د دې ماشوم په ذهن کې دا خبرې را ورچول دا د چا کار دی؟ خو د الله کار دی. بیا دغه شان د سلسله روانې شي هغه د مرګه پورې. د ټول نظام چلوونکی رب العالمین دی. معمولي غونته کې کمپنی او معمولي غونته کې یو څو کسان چې مشر پې جوړ کړي، نو هغه مشر یې راټینګولی نه شي. کله چې یو نظام ورانېږي او کله چې بل ورانېږي. خو د الله سبحانه وتعالی هغه نظام دی چې هغه نه ورانېدونکی نظام دی. والا به ورانېږي چې کله الله وغواړي هغه به قیامت ته نږدې د هر څه بیا ختم شي. رب هغه رب دی چې اخرنۍ د هرې خبرې انتها په الله باندې ده. دا مخلوق به ټول هغه ته ودرېږي. الله سوی وأن إلى ربك المنتهى. انتها د هر څه چاته ده؟ الله ته ده. هغه پیدا کړي د هر څه به ته واپس کېږي.
ثم إلى ربكم مرجعكم بیستاسو طوله واپسی اللہ وی آغا ستاسو آغا رب تا دا رب نوم دیر خیسته نوم دی او ځکه کم پکې سوچ کو دا یو ناشنا فایده ذکر کم په دې کې ډېرې ناشنا معنی پرتې دي نو د دې پیغمبرانو په زړه او د نیکانو خلکو په زړه ډېر اثر کړی دی ځکه دا دعاګانې چې که تاسو واورئ د دې پیغمبرانو او د دې نیکانو خلکو نو شروع د دې رب ټکي نه کېږي آدم علیه السلام او بیبي حوا نه خطا وشوه او هغه ونې ته نږدې ورلو الله د جنت نه راوویستو بیا هغوی دعا وغوښته ربنا ظلمنا انفسنا ای زمونږ ربه ګور رب نوم یې ووي بلې ونه وي رب یې ووي موسی علیه السلام لاړ د مصر نه چېرته مدین ته چې ویلي خلک را جمع شوي دي او ګودر دی او خپلو څارویو له اوبه ورکوي وایي دوه زنانه سیټ ته ولاړې دي او دا خپل څاروي را ټینګ کړي دي چې اخوا نه ورځي چې د هغوی سره ګډوډ نه شي تپوس دي وکړو تاسو ما خط وکړو هغوی ته لا نسقي حتی یستر الرعاء مو خو د هغه وخته پورې د خپلو څارویو له اوبه نشو ورکولی چې څو پورې دا شپنکیان او دا خلک تلي نه وابونا شیخ کبیر او پلار زمونږ بوډا دی مشر سړی د کور کې ناست دی نو هغه راوتی نه شي شعیب علیه السلام لوڼی فسقا لهما دا د مؤمن شان دی چې مؤمن هر څه کي بس خلکو سره ښېګړه کوي په دې نه چې پیژنم او که نه پیژنم دا اوس ناشنا زنانې دي فسقا لهما ثم تولى الى الظل الله وی هغوی د څاروي اوبه کړو خړوبه یې کړو هغوی د اوبه وڅکړې ښه او بیا هغوی روانې شوې دی راغی یو سوري ته کېناستو بیا نیکان خلک ګورې دا هم دی چې څه تمه ساتي چې ما خو دې څارویو له اوبه ورکړې ستاسو کور کوم ځای کې دی تاسو کوم ځای کې اوسېږئ زه به سره لاړ شم نه بیا لاړ یو سوري ته کېناست یو دعا یې وغوښته هغه دعا کې څه وویل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اے رب زما ګور رب ټکی وي اے رب زما ته چې څه خیر عمره لېږي ما ته زه ورته فقیر یم محتاج او دیجی که خو ته ښه ډېر محتاج یم ناشنا ځای دی فجاءته إحداهما تمشي على استحياء یو پکې راغلی که نه ډېره په حیا او په پرده کې راروانه وي زما پلار ته راغواړي الله ولې یو ترتیب جوړ کړو الله د علم د خاوندانو دعا را نقل کړې ده چې علما دا دعا غواړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اے رب زمانګ دا زړونه مکه غو ورسته دینه چې تاسو دې نه غلارو هو ربنا ټکی وی ربنا الله د عباد الرحمن صفات بیان کړی دي او ما بغي باندې سلسله وار درسونم کړیو یا دې تاسو کې نه دي هغوی یو دعا کوي الله له نقل کړې ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا یا الله دی بچو باندې او په دې ښځو باندې زموږ د سترګې اخی که زموږ د سترګې به په ارام که نو کوم ټکی ووي ربنا د دومره قیمتي نوم دی چې پیغمبران نیکان اولیاء الله هغوی دا نوم به ډېر استعمالو په دعاګانو کې ته په دعاګانو کې ډېر استعمالو بیا دی ته فایده ذکر کړم الله تربیت کړی دی ټولو مخلوقاتو دا خبره خو موږ وکړه که بیا د تربیت په دوه قسمه دی یو عام دی او بل خاص دی عام تربیت الله د ټولو مخلوقاتو کړی کافر مسلمان زناور څاروی هر شي
او خاص تربیت د خپلو نیکانو بندگانو کړی دی. دا نیکان بندگان چې کله واوري حي على الصلاة حي على الفلاح او د شروع کې وبېرهي جمعات ته سم خیال چا د تربیت کړی؟ د الله کړی دی چې د دروغ نه وایي، دی چې د زنا نه کوي، دی چې د دوکې دړاکې نه کوي، دی چې د لوز پوره کوي، دی چې دا کوي دا کوي دا کوي به زه بسي. دا ټول تربیت ولا چا کړی دی؟ دا ولا الله سبحانه وتعالی کړی دی الرب. نو دا سویم نوم شو. دویم دریم نوم او څلورم نوم الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم دا دریم نوم شو او څلورم شو. دونه جدا دي. الرحمن جدا دي او رحیم جدا دي. قرآن کی زی پا زی در آگلی دی، زی پا زی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. الرحمن الرحیم. وبل ذکر اللہ سوئی سورة الرحمن جی شروع کی الرحمن علم القرآن. وبل ذکر اللہ وی بسورة الاحزاب کی وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ دے پا مؤمنانو باندی رحم کون کے. الرحمن الرحیم اصل کی دا دوانو نمونه دا رحمت ناغسته شوی. رحمت مطلب سے رحمت کیا ټول ټکی دنه پراته دي، شفقت، مهربانی، دا ټول په دې کې دنه دي. رحمت کې دنه شفقت، مهربانی، مینا، محبت دا به کې دنه راځي. دا ډیر اوچت نمونه دي دا دوا د الله سبحانه وتعالی په نومونو کې. او ځکه خو شروع د قرآن دینه شوې ده. څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم خو دی خو بیا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. دا دوه نومونه پکې خاص ذکر شوي دي. او دا ګوره یو فایده راته بله ذکر کړم مخې ته راله. کوشش به کوئ تاسو ته د فایدې بیان کړو، خو تاسو هم کوشش کوئ چې ځان سره یاد یې کوئ. الله څه وایي تا چې کله قرآن شروع کو الحمد لله رب العالمین. ټول د کمال صفتونه د الله دپاره دي چې هغه رب د دې مخلوقاتو دی. نو په زړه کې دې ویره راغله او چې رب د مخلوقاتو دی نو زړه کې یره راشي که چې ګورې هغه به څه کوي او دا خو ما سره د یوې خبرې حساب کوي او دا خو زه تباه شوم. دغې چې خو رب د مخلوقاتو دی، مالک دی، نظام چلوونکی. نو تا ته څه وایي یېرېږه مه الرحمن الرحیم. یېرېږه ما خو ډېر مهربانه باچا دی. سره د دې چې رب د مخلوقاتو دی سبحان الله او رحمان و رحیم دی. انسانانو ته دې خیال کړی دی مخلوقاتو ته چې څومره زور ډېرېږي نو دومره هغه تکبر او سره هم ډېرېږي. ډېر لږ دي چې هغه به مالدار او زورور به وي او هغه به مهربانه وي. داسې ده که نه ده؟ نور چې څومره زور ډېرېږي او مال او شهرت یې ډېرېږي نو اکثر د هغه تکبر ورسره ډېرېږي او شفقت او مهرباني د ورو ورو ختمېږي. او دا رحمان نوم خو د الله دومره اوچت نوم دی تر دې چې بعضو علماو لا دا هم ویلي دي وایي دا د الله اسم اعظم دی. اگر که دا خبره د هغوی کمزورې ده وی دا د الله اسم اعظم دی. وجه دا دی چې وی د الله د رحمت ته ټول مخلوق حاجت لري نو ځکه وی دا د الله اسم اعظم دی. یو دی الرحمن بل دی الرحیم. په دې دواړو کې څه فرق دی؟ علماو ډېر فرقونه بیان کړي. د رحمان کې صیغه د مبالغه پرته ده. رحمان کې
دا په وزن د فعلان دی، یعنی ډېر رحم کوونکی. نو یو فرق علماو دا ذکر کړی چې رحمان عام رحم کوونکی او رحیم څه معنی ده؟ خاص رحم کوونکی. رحمان دا ټکی خاص دی او معنی څه ده؟ عام. او رحیم ټکی عام دی او معنی څه ده؟ خاص. ما په دې څوک پوهېږي؟ رحمان نوم خاص د الله دی، خو دنه معنی په دې کې پرته دی چې عام مهربان. رحیم نوم انسان کې دی شي، یو انسان دی رحیم دی، خو معنی په کې څه پرته ده؟ خاص رحم کوونکی په مؤمنانو باندې. او زه به یو ناشنا دلیل بیان کوم چې رحمان مطلب عام مهربانه په دنیا کې. الله سوی الرحمن على العرش استوى. رحمان برشو په څه باندې؟ په عرش باندې. نو په عرش د پاسه دی رحمان. دې سره رحیم ټکی رانه وړو، رحمان یې راوړو. څنګه چې الله په دې ټولو مخلوقاتو اوچت دی، نو دغه شان په دې ټولو مخلوقاتو مهربانه دی. وکانه بالمؤمنین رحیما. هر چې رحیم ټکی دی نو د بیا خاص دی په آخرت کې به الله په مؤمنانو باندې رحم کوي. دا یو فرق دی. دویم فرق وی دا دی چې دا رحمان د الله ذاتی صفت دی او دا رحیم فعلی صفت دی، چې کله الله وغواړي په چا رحم وکړي. دا ټول فرقونه به کې دننه که څوک بیانوي صحیح دي. او دې کې دا فایده ما بار بار بیان کړې ده چې رحمان نوم دا مخلوق نشي ایښودی. ما بیان کړې که نه ده؟ نو دا بعض چې وایي رحمان بابا، نو دا غلط دی، هغه عبدالرحمن دی. رحمان ټکی نوم د الله خاص. بعض نومونه د الله دپاره خاص دي. ما د درسونو په اوله کې دا خبره کړې وه، که تاسو ته یاد وي، لکه جبار، قهار، المتکبر، رزاق، رزق ورکوونکی. دا نومونه په الله پورې څه دي؟ خاص دي. الله بعض داسې دي چې هغه مخلوق کې هغه صفت راتلی شي او بیا هم فرق، هغې سره به الف لام نه وی. دا مسله به مخکې بیان کړه. نو الرحمن الرحیم د ټولو نه زیات مهربانه باچا هغه زمونږ دا رب دی. په سورة الاعراف کې الله وی ارحم الراحمین. شفقت کوونکو کې د ټولو نه زیات شفقت کوونکی هغه رب العالمین دی. او غوره رحم کوونکی دی. الله په سورة المؤمنون کې وی خیر الراحمین. بید الله رحمت چې دی هغه پراخه دی هر څه ته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله رحمت عام دی ټول مخلوقاتو ته، هر څه ته. دا هر څه چې تصویر دی الله رحمت سبحانه وتعالى. او بیا په دې مؤمنانو باندې خو رحمت عام دی او خاص دی. بیا دا خاص رحم دی. وګوره چې موتا ته نیغه لار ښوولې د اسلام، دا پیغمبران را لېږل د الله رحمت دی. ګوره ښه، د کتابونه نازلول د الله څه دی؟ رحمت دی. د علما پیدا کول په هره ژبه کې دا رحمت دی د الله سبحانه وتعالی. د الله رحم دی د مصیبتونو راوسته. ته هم ګوره د الله رحم دی. ولې؟ په دې سره ګناهونه کمیږي، بل انسان د شهوت نه لږ لرې شي. الله په موږ باندې رحم کوونکی دی زموږ د پلارانو نه زیات او زموږ د میندو نه زیات. زموږ د مور او پلار خو بس عام د مور پلار غم دا دی چې بچی ښه خوراک وکړي او ښه جامه واچوي. دا د هغوی رحم دی. هم بعض پکې داسې شتي چې
د بچی دپاره د آخرت سوچ هم کوي خو هغه لږ دی خو رب العالمین خو هغه مهربانه دی چې د هغه مهرباني په موږ باندې د مور پلار د مهرباني نه زیاته ده زمونږ په بچو باندې الله دومره مهربانه چې موږ پې دومره نه یو مهربانه سوی یوصیکم الله فی اولادکم الله ستاسو د بچو په باره کې تاسو ته دا وصیت کړی چې په دوی باندې به میراث داسې تقسیموئ در الله رحم نه دی ما ورته چې تقسیمو لوڼو له به کیسه ورکوو نه ورکوو الله ورکړي ده که نه للذکر مثل حظ الانثیین ان كانت واحده او بیا داسې اختین د خویندو باس پکې راغلی ده او اخت راغلی ده انسانان چې ورکوي نو بیا جنکوله نه ورکوي او که تقسیم په انسانانو شي په دې مهربانه مور پلار باندې شي که نه نو هم هغه پلاني زوی له پکې لږه ډېره ورکه او هغه پلاني له لږه کمه ورکه زه خیر دی دغه یو ښه دی خو د رب العالمین مهرباني ته وګوره چې هغه تقسیم یې مې وکړو د میراث وی نه نه دا به داسې تقسیمیږي او دا به داسې تقسیمیږي او بیا دا فایده خو ما تاسو ته ذکر کړه چې د الله سبحانه وتعالی مهرباني دا عامه ده او خاص ده عامه په ټولو ده لکه په دنیا کې کافر هم لګیا دی خوراک کوي او ژوند تېروي او روغ بدنونه دي او مؤمنون خو په آخرت کې بیا د رحمت خاص ته چا دپاره دی د الله دپاره دا ګوره د الله شفقت دی په موږ باندې چې په موږ باندې دا حرام کړي تاسو به د یو بل مالونه نه خورئ دا شفقت نه دی د الله دا د الله شفقت دی او مهرباني ده وایي ځانونه به نه وژنئ ګوره انسان راولګي ځان مړ کړي کوي داسې که نه کوي هغه الله په موږ باندې زموږ د دې ځانونو نه زیات هم مین دی وایي نه ولا تقتلوا انفسکم ځانونه به نه وژنئ د رب العالمین د مهرباني که ما تاسو ته بس شروع کړو که نه نو یو هفته به پکې لګېږي خو دا موضوع به ختمه نه شي خو زه به د پکې یو حدیث تو بیان کړم چې تاسو خوشحاله شئ په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی او زه خو چې دا حدیث یو پروګرام اوسځي کې ټي وي باندې وکړو زموږ یو پروګرام ریکارډ کېدلو په هغې کې زما نه دا سوال شوی چې کم آیتونه او کم حدیثونو سره ته ډېر ودرېږي او سوچ کې په تا اثر کوي نو هغه ډېر زیات دی او ټول قرآن اثر کوي ټول حدیثونه خو بعض داسې چې د انسان دې زړه ته ډېر زر کوزېږي او ډېر زر اثر کوي نو یو حدیث پکې دا دی چې دا کلم زما مخې ته راغلی نو زه ورسره ودرېدلی یم وایي لما قضى الله الخلق کله چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې الله د مخلوقات پیدا کړو كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش الله په یو کتاب کې دا خبره ولیکلې او کتاب د الله سره دی د عرش په خوا کې څه ولیکل الله په دې کتاب کې ان رحمتي غلبت یا سبقت غضبي زما رحمت زما د غضب نه مخکې شوی په کتاب کې الله دا خبره ولیکله الله پکې ولیکل وی زما رحمت زما د غضب نه او زما د غصې نه مخکې شوی دی یو بل حدیث ورته بیان کړم دا په صحیح مسلم کې دی او په صحیح بخاري کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله سل برخې پیدا کړي او هغه حدیثونو کې یو حدیث دا دی چې کله زما مخې ته راشي نو د الله نه مې ډېر امیدونه پیدا شي او ډېر ورته خوشحاله شه الله سل رحمتونه پیدا کړي انزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام یو رحمت الله د مخلوقاتو په منځ کې راکوز کو انسانان پیریان ساروي زناور هر څه فبها يتعاطفون وبها يتراحمون نو د انسانانو په دې منځ کې او د څارویو زناورو په دې منځ کې چې څومره شفقت دی د هغه یو برخه رحمت دی مور په بچي څومره مینه ده او پلار په بچي څومره مینه ده او بچي په مور او پلار دا ټول ګوره هغه یو رحمت دی
خانا نور سشو وأخر الله 99 رحمة یو کم سل برخ رحمت اللہ پریخودو د ځان سره. یا رسول الله ویولی یو رحمت اللہ را کسکو یو کم سل رحمتونه ولی پریخودو د ځان سره ويرحم بها عباده یوم القیامه د قیامت پر ورځ به دا به د بندګانو استعمالي په هغوی به رحم کوي. یو کم سل برخې رحمت د الله قیامت ته پرېښودی دی او دا یو برخه رحمت دی د کوم چې زموږ په دې منځ کې د هغه یو برخه ده. نو یو کم سل برخې دومره مهربانه بادشاه دی. دا هر څه چې تاسو وینئ که نه دا څه چې تاسو وینئ د ټول د الله رحم دی. او که د الله دا رحم ګټل غواړئ چې الله په تاسو باندې خاص رحم وکړي نو زه به درته په اختصار یو څو طریقې وښیم یو څو لارې به درته وښیم. مختصر یو څو لارې بس. د الله اطاعت کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت الله به د باندې رحم وکړي. د الله او د الله د پیغمبر منه وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ الله وی اومنئ د الله او د الله د پیغمبر څه به وشي لعلکم ترحمون څه به وشي الله به د باندې خاص رحم وکړي. په ځان کې تقوا پیدا کول دویمه لار دا شو. په ځان کې تقوا پیدا کړي الله به د باندې خاص رحم وکړي. واتقوا الله لعلكم ترحمون پسان کی تقوی پیدا کہ اللہ بدا بانی رحم کی. احسان کول خ عمل کول او د دې بندگانو سره خ کول په دې باندې الله رحم کوي. دلیل به څه دی إن رحمة الله قريب من المحسنين الله رحمت نجدی دے چاہتے نجدی دے احسان کون کو تا سو طریقے شو درے سلورما استغفار دیر کوئی لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون تاسو که بخاری د الله نه غواړئ که نه ډېرې او استغفار کوئ ډېر الله به د باندې رحم وکړي. پنځمه طریقه قرآن ته غوږ ایښوده وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کله چې قرآن ویلی کېږي الله غوږ ورته کېږدی غلی شي او بشي څه لعلکم ترحمون الله به د باندې رحم وکړي. قرآن ته صرف غوږ ایښوده د رحمت د ګټلو ذریعه نه ده په دې قرآن باندې عمل کول الله بده باندې رحم وکړي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك الله وی دا برکتی کتاب ما نازل کړی دی فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. دې قرآن تابعداري وکړئ او د الله نه ویریږئ الله به د باندې څه وکړي رحم به وکړي. ښه څو شو پنځه. شپږم سبب چې په هغې سره تاسو د الله رحمت ګټلی شي ډېرې دعاګانې غوښته. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وم سبب د مور پلار د پاره دعاګانې غواړه الله به تا رحم کوي. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او یا الله زما په مور پلار باندې دې سره رحم وکړه لکه څنګه چې زه هغوی وړوکی لوی کړی یم الله به په تا باندې رحم کوي. اتمه ذریعه په مخلوق باندې رحم کوه الله به په تا باندې رحم کوي. ډېر حدیثونه موږ په دې کې بار بار بیان کړي بار بار
الراحمون يرحمهم الله. څوک چې په مخلوق باندې رحم کوي الله په هغه باندې رحم کوي. يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. پس ځمکه والا باندې تاسو رحم کوئ اسمان والا به په تاسو وکړي. یو حدیث کې راځي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر ولاړ او دی وی ارحموا ترحموا. رحم کوئ په تاسو به کېږي واغفروا یغفر لکم. او د خلکو خطاګانې معاف کوئ الله به ستاسو هغه معاف کړي. یو حدیث ما تاسو ته بیان کړی یم. یو صحابي راغی په انسانانو باندې رحم کول خو ډېره غټه خبره. یو صحابي راغی وی رسول الله زه چې کله څاروی لالومه او ګډه لالومه نو زړه مې په ډېر سوځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی وشهد ان رحمتها رحمك الله. زه چې ته په ګډه باندې دومره مهرباني کوي الله به ته وکړي. ور په څاروو باندې چې شفقت کوي الله به تا باندې شفقت کوي. د دې انسانانو سره او د دې مخلوقاتو سره دا معاملې اسانه کوي. الله به تاسو سره خپل معامله اسانه کوي. سختی مه کوئ. چا په چا باندې قرض راوي نیسي د مرۍ نه. معمولي ولا څوک ګاډی وجنګي ګاډی ولا راواچي بس دی نه 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 حکومت به راځي او دا به دا کې لکه بس خبره ختمه که. ته هم ډېرې غلطیانې کړي دي ډېر څه ځینې شوي دي. الله به رسول ګوره دي سختي به وکړي بیا به ځان خلاص نه کړي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دعا غوښتلې دغه چا دپاره وایي رحم الله عبدا. الله دې په هغه بنده باندې رحم وکړي چې خرڅ کوي څه شی اخلي څه معامله اخلي څه معامله کوي نو ډېره په اسانتیا یې کوي سختي پکې نه جوړوي. تاسو د الله د بندګانو سره اسانتیا پیدا کوي الله به تاسو سره پیدا کوي. څو شوي؟ اته. نهمه ذریعه د الله د رحمت ته ګټلو د ښه کار امر کول او د بد کار نه منع کول. الله په سورة التوبه کې دا خلک ذکر کړي چې مؤمنانو کې دا صفت ته په سړو کې او په ښځو کې یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. په آخره کې الله وایي اولئک سیرحمهم الله. په دې خلکو باندې به الله څه کوي؟ الله به پرې رحم کوي. اته شو. نه لسم صفت د الله ذکر ډېر کول. حدیث کې دا راغلی بسید سنن ترمذی کې دا حدیث دی چې څوک د الله ذکر ډېر کوي الله پرې رحم کوي. یو لسم رشتې پالل. ته چې رشتې ساتې الله به تا باندې رحم کوي. یولس پورې دي که نه دي؟ په دې کې چې په یو باندې عمل وکړي موټه خبره او ما راته یولس لارې وښوي د الله د رحمت ګټلو. زموږ موضوع دا نه ده یعنې ما به نور هم ډېرې زیاتې ذکر کړي خو دا سرسري یو څو یادې کوي. نو څو نومونه شو؟ نه درې شو. څلور. کم کم؟ الله الرب الرحمن الرحیم. پنځم به ووایو په دې به درس ختم کړو. الحی ژوندی ذات. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. او ځان وسپاره په هغه ذات باندې چې مرګ پې نه راځي. ما تاسو ته بعض صفات په الله کې دي په مخلوق کې هم شتي خو یو شان خو نه دي که نه. د حیات ته صفت په مخلوقاتو کې شتي که نه شتي؟ شتي. خو آیا حیات د مخلوق او حیات د الله د یو شان دي؟ نه. زمونږ ژوند ختمېدونکی ژوند دی او رب العالمین سره چې کوم ژوند دی هغې ته ویلی کېږي الحیات الکاملة العظیمه. او پوره کامل ژوند دی د الله سبحانه وتعالی. نه اول شتي او نه آخر شتي. زمونږ خو اول هم دی او زمونږ آخر هم دی. د الله د ژوند نه اول شتي او نه
آخر شتی نتی مخ کی سوکو او نتی ورست سوکشتی داسی جوند دے دا اللہ لا تأخذه سنة ولا نوم دا بمر خوب ری دا خوب پیم نرازی دا خوب اگا جھٹکا اگا جھوٹا پیم نرازی داسی جوند دے دا آگا رب داسی قدرتون والا جوند دے دا آگا رب العالمین دا صفت او دا نوم چی کل انسان ووری کنا چی اللہ سبحانه وتعالی یو نوم دے الحی نزبت صرف یو فائدہ ذکر کم بس تکی زمو سر وخم ختمی دو والے الحی نخبر طول رابطی دا کا حی ذات سر جوڑی کا پا دی مخلوق پسی دا باز دیگئی منڈی ہوئی کنا پلانی سے پسی لارم و پلانی سے پسی لارم دا پلانے سے سو وقت بعد نہیں او یا با بیماری او یا با غریب شوی او یا با کمزور شوی خو خپل رابطی طول دا چا سر جوڑی کا دا آغا حی ذات سر جوڑی کا اللہ سوئی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ و پا آغا رب نزان اس پا رہے پیغمبر الحی الذي لا يموت چی پا غمانی مرگ نرازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دعا کی بم داوی یہ دعا صحیح مسلم کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی بیبوی انت الحی الذي لا يموت تا آغا جوندے ذاتی چی بتا بانی مرگ نرازی والانس والجن یموتون او پا انسانانو و پیریانو بانی خو مرگ رازی او چی کل دی دا دغ ذات سر رابطاو چی دا جوندی ذات تے کنا جوند بدلا خیستکی دا جوندی ذات سر دی جوندی تکینا دا فائدہ واخلے دا جوندی ذات سر چی دا رابطاو نصب دی خیستشی جوند بدی خیستشی اللہ سوئی بسورة النحل کی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن چاچی نیک عمل کول کدے نارینه دا نارینه دے زنانه دا او دے مؤمنی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہ وی من بولا جون ورکو خیست جون بولا ورکو خدا جون علی انسان تا ملاویگی چی دا جون دی ذات سر رابطه مضبوطش یو فائدہ در اوتا چی تا تا پتو لگی دا چی اللہ نو دا کیگی نستڑے کیگی نپی خوب رازی او نپی مرگ رازی نو بیا با تب کمزی کی زان دا اللہ نا پٹ کی چی گناہو کی دا فائدہ در اوتا گراؤنا ہوتا وشو سڑے گناہ کئی او سڑے کی رالو جوئی دا خو الحی الذی لا یموت اگا کم رب چی جوندے دے دا ہمیشہ دا پر آغا ما تا گوری نو دیسی وقت نشتی چی تا انتظار کے چی پا غرب بانی با خوب راشی یا بستڑیشی یا بمانینی یا بزماناوری نا ہر ٹیم دا غرب ستا اوری او تائینی او دا ہر سنوٹ کی نو طلب حیاء درش او غٹ وجہ اکثر ملگری دا سوال زمانہ دیر زیاد کی چی دی گناہونو نبزان سنگ بچ کو خصوصاً پا دی موبائل کی دا فحش تصویران او فلمونا نو دا غی خود دیری طریقی دی زان دا بچ کولو دی گناہونو خود یو طریقہ چی اگر رئیسی طریقہ دا ذریعہ دا از دی ملگرو دا طول ناول ویم او آغا دا اللہ نا حیاء کول چی کل دا اللہ نا دی حیاء کول اکن بے بگناہونے کی او چی کل دا بکی حیاء نوا او دا اللہ قدر دی پزلکی نو دا اللہ عظمت دی پزلکی نو نو بیا پا یو گناہ باندیم صبرک نو لگی بیا تا پا ہر شی باندی ورطلیشی لیکن چالتا پزلکی ستا حیاء نشتی دا اللہ نا صحابہ کرام با دوم را حیاء کول بازو وی منگا چلام بی هم یوازی بیا بم سے شید زن نتاو کڑاو او دا یو حدیث کم دا مسئلہ رائیسی
چې ځان له یوازې لام یم څه شی ته وکړه ښه څوک خو نشته وایي دا حیا ده د چا نه د الله نه صحیح ده چې په دې انسانانو کې خو ماته څوک نه ګوري خو الله خو راته ګوري که دا به هله ستا زړه ته دا مسله راولېږي چې کله تا ته دا پته ولګي چې د الله یو نوم څه دی الحی څو نومونه شو پنځه ټول به ووایو الله الرب الرحمن الرحیم الحی په دې ځای باندې نننی درس ودرېد انشاءالله پر روان درس کې به بیا باقي نومونه دا سلسله به پوره کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د الله نومونه او صفات داسې وپېژنو لکه څنګه چې پکار دي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين